نوې څېړنه د پوهاند زیار د ساکي نظریې ساینسي پخلی کوي. د پښتو ژبې او پښتني هویت مخکښ څېړونکی پوهاند مجاور احمد زیار په خپل ارزښتناک اثر پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې دا اند وړاندې کړی چې پښتانه د ساکا قوم ژبني او کلتوري وارثان دي. دا نظریه چې پخوا یوازې د ژبپوهنیز تحلیل پر بنسټ ولاړه وه، اوس د جینیټیکي علومو له مخې هم علمي تایید موندلی دی. پوهاند زیار د پښتو ژبې ګرامري جوړښت، لغوي شالید او ولسي ادب پر بنسټ دا استدلال کړی چې پښتو ژبه د ختیځو ایراني ژبو یوه طبیعي او تاریخي څانګه ده چې د ساکي ایراني تسلسل مستقیم استازیتوب کوي. له دې سره هغه دا لید وړاندې کوي چې پښتانه د ساکا توکمیز او ژبني تسلسل ژوندي استازي دي. دغه نظریه اوس د نوې جینیټیکي څېړنې لخوا علمي پخلی موندلی. دا څېړنه د نوید احمد او حمید الله خان لخوا ترسره شوې ده او د نړیوالو علمي څېړونکو تر څارنې لاندې ترسره شوې چې پکې دا 4 متخصصین شامل دي. د مصنوعي ځیرکتیا متخصص پوهاند ډي رونګ شینګ وانګ، د معلوماتي انځور پیژندنې متخصص پوهاند والدریو بي وي ولاکوا، د کمپیوټري زده کړو او محاسبې متخصص پوهاند وان کارلوس فیګویر آپ، د هوښیاري محاسبې او سیسټمونو متخصص پوهاند راشن پریمارټنا. یا د څېړنه د جرمني د سپرینګر علمي خپرندوی لخوا تر نړیوالې علمي ناستې لاندې د کمپیوټر ساینس په نوملړ کې خپره شوې ده. په څېړنه کې د پښتنو جینیټیکي جوړښت د هغو لرغونو جینیټیکي نښو سره پرتله شوی چې د ساکا قوم له پاتې شونو سره تړاو لري. پایلې ښیي چې د پښتنو ډي ان اے له هغو توکمیزو نښو سره ژوره اړیکه لري چې د ساکا له قوم سره تړلي بلل کیږي. کارپوهان باور لري چې دا ډول یو ځای شوي ژبپوهنیزې، تاریخي او جینیټیکي څېړنې نه یوازې د پښتنو د اصل او هویت په اړه نوې رڼا اچوي، بلکې د ټولې منځنۍ اسیا د لرغوني تاریخ علمي لید هم بډایه کوي. دغه مهم علمي پرمختګ په داسې مهال راڅرګندېږي چې د پښتو ژبې او پښتني هویت نړیوال پیژند او رسمي اعتبار ورځ تر بلې خورا مهم ګڼل کیږي.